په دوحه کې د طالبانو او امریکايي هیئت ترمنځ د سولې هوکړې له نهایي کېدو سره هممهاله د دې توافقنامې یوه کاپي چې دواړو خواوو پکې په ګڼو مواردو کې ژمنې کړي کابل نیوز ترلاسه کړي. دغه 11 مادهیي هوکړه چې د دوحې د تړون په نوم یاده شوې پکې امریکا د 14 میاشتو په اوږدو کې د یو میکانیزم له مخې د خپلو ځواکونو د وتلو ترڅنګ په ګڼو برخو کې ژمنې کړي دي. په دې هوکړه کې د امریکايي هیئت او طالبانو له لوري په 11 مواردو توافق شوی دی او دواړه اړخونه د دغو تعهداتو پر عملي کولو مکلف ګڼل شوي. امریکا هوکړه کوي چې ټول ځواکونه به وباسي، البته ډیپلوماټیکې اړیکې به پر ځای وي. اسلامي امارات ژمن دی او هوکړه کوي چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد په ضرر ونه کارول شي. اسلامي امارات به هیڅ بهرني ته اجازه ورنه کړي څو له افغان خاورې بهرني هیوادونه او نړۍ وګواښي. امریکا ژمنه ده چې خپل ټول ځواکونه د 14 میاشتو په موده کې له افغانستان څخه د یو میکانیزم پر اساس وباسي. اسلامي امارات ژمن دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال به پر هغوی برید نه کیږي او تجهیزاتو ته به زیان نه رسیږي. البته امریکایان هم دا ژمنه کوي چې د وتلو پر مهال به په افغانستان کې هیڅ ډول نظامی عملیات او بمبارۍ نه کوي. د دې تړون له لاسلیک سره سم د کابل واشنگټن ترمنځ تړون لغوه بلل کیږي. اسلامي امارات ژمن دی چې د امریکا لخوا د ځواکونو د وتلو له رسمي اعلان سره سم به د بین الافغاني مذاکراتو او افغان شموله ډیالوګ جوړولو په برخه کې ژر او عملي ګامونه اخلي. اسلامي امارات په افغانستان کې داسې افغان شموله حکومت رامنځته کولو ته ژمن دی چې ټول لوري پکې ځانونه وګوري. اسلامي امارات په هیواد کې د هر وګړي ښځو او رسنۍ حقونو ته ژمن دی. همداراز د ښځو ټول حقونه به د اسلام دین او افغاني عنعناتو له مخې ورکول کیږي. د طالبانو سیاسي بندیان به د حق العبدي یا جنایي جرم د نه لرلو په صورت کې له قید و شرط پرته ازادیږي. همداراز به اسلامي امارات افغان او بهرني بندي سرتیري او کارکونکي آزادوي. اسلامي امارات هوکړه کوي چې د هیواد د سراسري اوربند او د افغاني نظام د جوړښت چارې به د افغان ډیالوګ په ترڅ کې د ټولو مطرحو افغاني اړخونو په خپلمنځي هوکړه وروستی کیږي او دا تړون په 11 مادو او 2 نسخو کې د اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لاسلیک کیږي. د دوحې مذاکراتو په پایله کې د طالبانو او امریکایي هیئت په دې هوکړه لیک کې همداراز راغلي چې دغه توافقنامه به د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو او په سیاسي چارو کې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري لاسلیک کیږي. په هوکړه کې یادونه شوې چې د دې توافقنامې د مادو عملي کېدو او نړیوال تضمین په توګه به دا هوکړه د چین، روسیې، قطر او اسلامي همکارۍ استازو له لوري هم لاسلیک کیږي.